سلامونه ګرانو ملګرو، زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو، ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې ماته د اختر لپاره یو کارت جوړ کړه، یو ډیزاین راته جوړ کړه د اختر لپاره، زه بیا پوسټ کوم نو ماته دغه جوړ کړه. ډېرو کسانو ماته میسیجونه کول، خو زه درته ویډیو پرې جوړوم. تاسو کولی شئ چې پر همدا ډول تاسو خپله جوړ کړئ. زه چې کله ډیزاین جوړوم که نه په پیکسلاب اپلیکیشن کې جوړوم، په دغه اپلیکیشن کې جوړوم، دغه ځای څخه دغه کې خپله دغه ډیزاین نه جوړیږي. دغه کې به تل ګوګل څخه کوم امیجونه چې دي، کوم ګراونډونه دي، هغه به تا را ګوګل څخه را کپي کوي، ګلارې ته بیا په دغه پیکسلاب اپلیکیشن کې تاسو جوړوئ. نو تاسو لپاره زه یو نوی ټریک درښایم، تاسو هیڅ ستونزه پرې نه راځي، تاسو ته سمپل ساده طریقه درښایم. نو ملګرو، تاسو اوس کولی شئ چې خپله یو د اختر لپاره یو آی ډي کارت جوړ کړئ، د اختر د مبارکۍ لپاره یو کارت جوړ کړئ. هغه به تاسو څنګه جوړوئ؟ ډېر اسانه. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو ګوګل څخه یو عکسونه را کپي کړئ یا پیکسلاب ته لاړ شئ. پیکسلاب کې تاسو به کې ایډیټ وکړئ. زه چې کله یو عکس ایډیټ کوم یا د اختر لپاره یو کارت جوړوم، نو ما څخه تقریبا 10 منټه 15 منټه نیسي. نو تاسو سمپل ساده راشئ، عادي کارت یو ښکلی ډیزاین راواخلئ او تاسو پکې خپله جوړولی شئ. ما پیکسلاب ته ضرورت شته، نه پکې ګوګل ته ضرورت شته، ما چې فیسبوک ته ضرورت شته. فیسبوک خو هر څوک لري. تاسو بیا راشئ ملګرو، فیسبوک به خلاص کړئ. کله چې فیسبوک را خلاص کړو ملګرو، تاسو پر فیسبوک باندې همدا ډول امیجونه راځي، یعنې د اختر مبارکۍ به تاسو راځي. دا ځکه یو ډیزاین باندې کلیک وکړئ. راځم زه سمپل پر همدغه ډیزاین باندې کلیک کوم، دغه عکس باندې کلیک کوم. زه به دغه عکس څنګه کومه را کپي به یې کړم. دا 3 ډاټس بټن باندې به کلیک وکړم، دغه عکس به زه خپلې ګیلرۍ ته سیو کړم. دغه عکس مې سیو کړو. ګوره دا ځکه لیکلی ډیزاین نوم یې ورکړی، دا ځکه تاسو خپل نوم ورکولی شئ. یا که چېرته چا پرې نوم لیکلی وي، ښه زه دلته یو څو نور عکسونه راخلم، که چېرته یې لاندې نوم ورسره لیکلی وي، دغه ځای کې نوم ورسره لیکلی وي، هغه نوم هم تاسو پکې چینج کولی شئ. طریقه یې زه درته ښایم. صحیح ده ملګرو؟ یعنې تاسو به دغه عکسونه ټول را کپي کړئ. یعنې یا فرض مثال دغه عکسونه یې پورته کړي دي، زه دغه را ډاونلوډ کوم، دا ټول را ډاونلوډ کوم. ټول ښه ښکلي ښایسته ډیزاینونه دي، زه دغه را ډاونلوډ کوم. تاسو به فیسبوک باندې بیخي زیات لیدلی وي چې بیخي ډېر عکسونه پر فیسبوک باندې پورته کېږي. کله مې دا عکسونه را ډاونلوډ کړه، یعنې چا اپلوډ کړي وي، یا فرض مثال دغه ځای کې چا پوسټ کړي وي، خو سمپل بیا تاسو راشئ ملګرو، په دغه سټوري بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په سټوري بټن باندې کلیک وکړو، دلته دغه عکسونه چې تا کوم یا ډاونلوډ کړي یا چا درته لیږل دي، پر همدغه باندې کلیک وکړئ. زه راځم همدغه ایمیج باندې کلیک کوم، یعنې دغه د بل چا کارت جوړ کړی دی، پر همدغه باندې کلیک کوم. کله چې پر همدغه باندې کلیک وکړو، نو دلته یو ساوند را خلاص شو، دا باید ختم کړم. ملګرو، کله چې دا ډول عکس راواخیستو، بیا به تاسو راشئ پر همدغه کونج کې اکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو څه وکړئ؟ یو خپل عکس به راواخلئ. زه فرض مثال دې ځای څخه یو دغه عکس راخلم. کله چې دغه عکس راواخیستو، تاسو به دغه همدا ډول کوئ. تاسو به بالکل پرې پوهېږئ، دغه به دې ځای ته سم کړئ. ګورئ هېڅ فرق پکې رانغی. بیا به راشئ پر همدغه ځای کې دا ځای کې به تاسو خپل نوم ولیکئ. تاسو زه ورته فرض مثال لیکم ریحان. کله چې ریحان ولیکو، داسې که ډیزاینونه بیخي زیات دي، تاسو هر رقم رنګ هر څه ورته پکې چینج کولی شئ. تاسو کتلی شئ، زه راځم دغه ځای کې، تاسو کتلی شئ شین دی، همدا ځای کې زه هېڅ رنګ نه ورکوم. یا که داسې دا ځای کې بل چا نوم لیکلی وي که نه، یعنې تاسو دغه کارت ورڅخه کوئ، یعنې ورڅخه غله کوئ. تاسو ته مې سمپل ساده طریقه راوړه، خو تاسو پیکسلاب کې دومره طریقه نشئ کولی، هغه ډېر سخت ستونزه لري. داسې که بل چا نوم لیکلی، تاسو راشئ پر همدغه ډیزاین باندې داسې کلیک وکړئ، یا دا ځای کې ورته وړي کړئ، یعنې خپل د نوم کارت ورک کړئ، یعنې د کوم ډیزاین چې ورکړی وي هغه ورته بند کړئ، یعنې ورته ختم یې کړئ. داسې کې تاسو کتلی شئ د نوم به لاندې ورک شي. داسې کې اوس نوم نه دی لیکلی، خو د نوم به ورک شي. داسې کې د ډیزاین لیکلی دی، ډیزاین یې ورته پرېږدي، ځکه ده به ورباندې خواري کړې ده، یا ما کوم کارتونه جوړ کړي دي هغه باندې ما خواري کړې، ما خپل نوم ورکړی ډیزاین. تاسو راشئ پر ډیزاین باندې، تاسو همدا ډول نوم ورته ولیکئ چې مقصد زباد نوم هم پکې نه برېښي، یا ډیزاین یې ورته بندوئ، ډیزاین یې هم ورته بندولی شئ ملګرو. خو فرض مثال ما دا ځای کې نوم ورکړو، نو تاسو کتلی شئ نور خو پکې کوم ځای کې نه کېږي. عکس مې ورته راوړ، نوم مې ورته ولیکو، ډیزاین مې که ورته بندوئ، ډیزاین یې هم ورته بندولی شئ، دغه کونج کې ډیزاین. او تاسو بیا راشئ پر همدا ځای کې د سیټینګ علاوه باندې کلیک وکړئ، دغه څنګه کړئ سیو کړئ. کله مې دا سیو کړئ، ګیلرۍ ته سیو شو. زه راځم اوس خپلې ګیلرۍ ته. ښه ملګرو، دغه کتلی شئ، زه خپلې ګیلرۍ ته راغلم، زه پر دا باندې کلیک کوم. تاسو کتلی شئ دغه عکس ما جوړ کړو. اوس دا ځای کې زه لږ ایډیټ کوم، دا ځای کې زه پر همدغه لږ دا ډول یې لږ کموم. ګورئ کله دا کم شو، دا به سیو کړم. کله چې دغه سیو کړو، دغه کار تاسو هر چا ته لیږلی شئ، داسې پته نه لګي چې دغه یا ایډیټ شوی دی یا ورباندې کوم چا لکه خپله چې جوړ شوی. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ خپل د اختر لپاره دا ډول ډیزاین جوړ کړئ. ملګرو، که ویډیو مو خوښه، ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.